تشریف کړئ تشریف کړئ دا په اصل کې سودخور دی ما د انټرویو دپاره راغوښتی پیمنټونه تور کړئ امان الله جان زه خو راغلی وم د جاپان څخه چې څنګه مې ستا پروګرام وکتلی نو په بلټ ټرین کې کښېنستلم پر کټمنډو باندې کښته شوم بیا له جاز په جاز کې رالم دا د پروګرام ته پروګرام خو مې نه ختم شوی نو ما یو اټوګراف درته واخلم زه ستا فین یم ته ډېر ښه ارټیسټ ما چې ویل تا زما میلمه د پروګرام ته اټوګراف دلته په پروګرام کې راوختی مهرباني وکړه دا واخله بابا ته اټوګراف پرېږده یار دلته موږ پروګرام شروع دا اټوګراف راکړه یار پروګرام به پر مخ ځي دا زه ستا ته ډېر ښه ارټیسټ یې منې د ډېرې چمچهګیري ضرورت نشته زه خبر یم چې زه ښه ارټیسټ یم منې که چمچهګیري کوم زه زړه درته وایم ته دا یو اټوګراف راکړه پلیز مهرباني پر یادوم به دې دا واقعي سټام نه یا نه دي سټام دا خو د خالد دسخط پر وکړه یاره یو مسخره به دې پر لیکله پر یادولې به وژې نا کجا ته پر ولیکه تا ارمان ما ټکټ دي له جاپانه تاله راغلی یار دا اټوګراف خو مالته له پینګ پونګ پانګه زم اخیستی شم دا منفي څه خیر پروا نه ده اوس به داسې وکړو امان الله جانه ولاکه مې داسې خوښ دی چې ته په پښو یا په موټرسایکل باندې ځې او راځې زما دونه لوی ارټیسټ دی یو ښه جانانه موټرسایکل یو ښه لوکس موټر تر در لاندې نو ډېر ښه خوند به در سره وکړي زه یې در اخلم اوس یو 8 لک روپۍ در کوم نقدې درکړم که چیک درکړم نه دا په کومه خوشحالي کې څه کیسه ده ته دا دونه مهربانه ولي یې په ما ولې نو زه به 10 لک روپۍ درکړم که نه وي در سره پر کال به 12 لکه سي پر دا بل کال به 14 لکه سي پروا نه ده ته ورک سړی نه یې یار معلومداره سړی دا 300 کسان ناست دي دغه په مخ کې در کوم نو ته دا راته ووایه ته اوس نور مزید څه کول غواړې زما پروګرام ته پرېږده زه پروګرام کوم دا اټوګراف سم راکړه بس یو مسخره پر ولیکه یو داسې دغه پر بیا نو زه در سره سمه مې پرېږده یا ښه شی پر ولیکه په جاپان کې به د پر یادوم ډېره مهرباني دا پین به م راکړې دا د پینګ پانګ پونګ پین دی ځان لري د ډېره سخته لاره ټاکلې ده ولې چې د ډېرو کونډو یتیمانو مظلومانو ازار در پسې دي دا اغزنه لار پرېږده که نیوه لا که پر خیر پېښ دي هر یو څه اټوګراف د خدای پر دی د خدای پر دی ما ځین بچاو که ولاړې ما ځین بچاو که دا ما ولې مې رزې چرګه څوک یې بهي سلام علیکم وعلیکم سلام او هغه جان ستړی مه سې ښه یې جوړ ولاړ څه څه کوې والا دا مې پوره وړی دي پور نه راکوي خدای وراستی څه درته ووایم لالا څه درته ووایم تېر کال مې په ډېر مجبورۍ او تنګ دستۍ کې 1 لک روپۍ ځینې اخیستې وې هغه 1 لک روپۍ دي چې اوس راته تور غر سو چې لارم نه لري لالا په بازار کې روان وړم کال کښنی د ځان سره ایرې کړی و کښني ورته زړلی بابا موټر راواخه بابا موټر راواخه ما زړه پر وسوځئ یا د چابي والا موټر مې ور واخیستی نه نو 3 میاشتې بعد په پیمنټ باندې وینې هغه نو 74 کرولا ځین جوړه شوه اوس ولې 5 میاشتې بعد بیا 86 کرولا ځین جوړه شوه د کال بعد وینې 2 ډیزین جوړه شوله اوس نو پوره کمپنۍ ده اوس نو یار دورې منډه کې بیا دورې منډه کې ځان څخه خلاصې چیرې ځې ودر یو منټ ودر بډو ای ته هر دا خو دونه غټ پهلوانو لکه هغه سړی چې وي ای څه پوه شو یار ته خبرې دا زما 1 کروڑ روپۍ قرضداره دی ما په پیمنټ 25 لکه روپۍ ورکړې وې
ته چیرې پټ یې یاره ستا دا خیال دی ځان به راڅه خلاص کړې خدای ته وګوره وژنم زما کروڑ روپۍ ځي یاره د یو کروڑ روپۍ سړی دی ستا به 25 لکه برباندې ولا که ګرشه لاس ورولې خدای مو وله یاره راځه که دا د یخني چرک چې یار په نخون کاټه لال کړم पुलिस 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 पुलिस